راغلې؟ یو منټ مې په کراره نه پرېږدې. ماما جان یو سوال درنه لرمه. څه خبره ده؟ څه قصه ده بیا؟ اول راته واده وکړه چې ته په ما باندې نه پکارېږې. او ځه سوال کوه چې شی ده، څه خبره ده؟ زما سوال دا و، نن ما چې سوچ کوه ستا سر ته مې چې وکتل 2-3 تاره سپین ویښته وه پکې، نو ما دا سوال درلودم ویلی چې دا سر دې ولې سپینېږي؟ بچیه ته پوهېږې دا یو تار ویښته چې زما په سر کې راشنه سوي دي، دا هغه کله شنه سوي دي چې هر ځل یې تا بد کار کړی، هر ځل یې چې خرابي دې کړی، جنګ دې کړی، زما زړه دې سوری کړی ده، نو دغه زما سر کې ویښته سپینېږي ورځ په ورځ، هر یو تار ستا د غلط کارنامې نشانی ده. یا خو نو ماما جانې خلک بالکل رښتیا وایي چې زه بالکل تا په شانتې یم. هغه داسې که نه چې ته هم حتما خپل ځواني کې ما غوندې شیطانه وې، ځکه که نه د بیبي ټول سر سپین شو. خدای نه زه دا دعا کوم چې خدای دې تا ته هم تا په شانتې لور درکړي، که نه چې بیا درته معلوم سي سر سپینېدل چې وځه تا خو ویلم نه پکارېږې که نه. ځه وځه که نه به هم دی وځه. ماما جانې ګناهګار شولې، واده دې مات شو.